أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا بیا د کفارو حال ده. دریم د منافقینو حال ذکر کیږي. چونکه مدینه منوره زاده الله شرفن کې منافقین ډیر وو. دا صورت مدني ده کنه. او دیغو قبائح ډیر وو، بد کردارونه ډیر وو، نو بیان یې ډیر اوږد ده. د متقینو انسانانو په 5 آیاتو کې بلکې په 4 کې الف لام میم خو د متشابهاتو د جملې نشو، په دا نورو کې د متقینو بیان وشو. ښکارا کافر دیغه په دا 2 آیاتو کې بیان وشو. دغه منافقین چې په هر څه کې چلول ده، الله د دوی قبایح ذکر کوي په 2 آیاتو کې. ومن الناس ځینې د خلکو نه من هغه څوک یقول آمنا بالله چې په خوله وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی و بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت چې آخرت راځي. په خوله خو وایي لیکن الله تعالی یې د اوله نه تردید کوي، په تاکید وي وما هم بمؤمنین، نه دي هرګز دی حال دا چې د ایمان وروړي ایمان نه لري. ښه چې ایمان نه لري په خوله یې ولې وایي؟ دا په خوله دا دعوه ولې کوي چې موږ ایمان لرو؟ یخادعون الله والذین آمنوا، دوی ټګي کوي دوی په خپل ګمان د الله تعالی سره او د یو خلکو سره چې یو ایمان راوړی، لیکن وما یخدعون دوی دوکا او ټګي نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانو سره، وما یشعرون شعور نه لري. خداع دوکا هغه وي چې ظاهر د شی یو وي باطن بل وي. لکه اوس دا دکانداران دي مابین کې ګلټ وي، برسیره د سپینو زرو آب ورکړی، خرڅي د سپینو زرو په نامه باندې. ظاهر سپین زر مابین خراب ده، کچه شی ده. دا دوکه ده د یو انسان سره په تجارت کې چې کوي، چې ظاهر او باطن سره جدا و، دغه مخادعه ویل کېږي. دوی په دغه خوله ایمان دعوه لري، په زړه کې کفر ده. نو دا د خولې په دعوه دوی دوکه ورکوي خلکو ته. کله چې بدر کې مجاهدین کامیاب شو، دوی وډار شو چې دغه دین مخکې په ترقي روان ده، نو د ډارې امنا شروع کړه چې ځان مال وساتي، چې په موږ کار ونه لري، د موږ په اولاد کار ونه لري، د موږ په مال کار ونه لري. خو خبره اوس دا ده چې ظاهره آیت مبارکه کې دا دی یخادعون الله، دوی دوکه کوي د الله تعالی سره. د الله تعالی سره دوکه کېدای شي. دوکه خو د یو چا سره کېږي چې هغه په پټ حال دی تا نه ده خبر، په خوله یو دی په زړه کې دی بل دی، هغه علم نه لري، نو دوکه ورسره وکړي، چل ورسره وکړي. الله تعالی خو په باطن هم خبر ده، په ظاهر هم خبر ده. نو مفسرین 2 توجیه کوي. یو توجیه دا کوي دوی دوکه کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان دي. دوی خیال دا ده چې دا موږ چې ظاهر په خوله څه ویایو، په ظاهر اندامو کوم کار کوو، په دغه الله علم لري، ا دې موږ په زړه علم نه لري، نو دوی په ګمان دوی دوکه کوي د الله تعالی سره، په واقع کې نشي کړی. دوم توجیه دا کوي یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله. عبارت تقدیر ده د الله د رسول سره دوکه کوي، والذین آمنوا او د صحابه کرامو د مؤمنینو سره دوکه کوي. خو د رسول الله سره دوکه د الله د ځان سره دوکه وبلله. د رسول الله سره دوکه د ځان سره لکه وایي الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. څوک چې د تاسو سره بیعت کوي دا د الله تعالی سره بیعت کوي. په واقع کې د تعالی لاس او ظاهر خو د پیغمبر علی السلام لاس دی، صحابي په لاس ده، خو الله وی دا د الله لاس دی په لاس باندې ده. انسان معیت ذاتی ته چورستی بیا لږ خبره کوو، مقام ته رسیږي، داسې مقام ته رسیږي چې د الله تعالی سره دومره نږدې شي چې الله تعالی په ځان تعبیر درکوي. بیا په قیامت کې یو چاته وي زه مریض وم ته دې ما پوښتنې ته رانغلې،
هغه ورته الله ته خو خالق لا یزال یې ته خو ممکن نه یې مریض کېږې نه څنګه ته وایې چې زه مریض وم ته ما پوښتنه ته رانغلې وایي د ما پلانکی دوست مریض و ګوره دوست یې ده ولي یې ده که د هغه پوښتنې ته ورغلی لوجدتنی عنده دا د خپل ولي نه الله په ځان تعبیر وکړي زه مریض وم زه وږی وم د تا نه مې ډوډۍ وغوښته ډوډۍ دې رانه کړه زه تږی وم د تا نه مې اوبه وغوښتې اوبه دې رانه کړې ګورئ زه دا ټول د مخلوق صفات دي که نه د لوږه ده که تنده ده که مرض ده خو دغه انسان الله ته دومره نږدې شوی چې الله په ځان تعبیر کوي ځکه هم د دغه انسان سره چې څوک دښمني کوي دا الله د ځان سره دښمني بولي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق د دغه انسان سره چې بیا څوک کومک کوي الله یې د ځان سره کومک بولي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چې الله ته قرض ورکړي بنده ته ورکړي دا صدقه که الله ته ورکړي ورکوي بنده ته خو الله یې په ځان پور بولي په ځان عوض یې زه دا یې ورکوي دا لکه د الله سره د احسان وکړه الله تعالی ته خو احسان نشته دا بنده وایي داسې مقام ته رسیږي چې د الله سره دومره نږدې تعلق شي چې الله تعالی په ځان تعبیر کړي نو د رسول الله سره دوکه الله یې د ځان سره بولي یخادعون الله د الله سره دوکه کوي یعنی د رسول الله سره دوکه کوي خو بله درېیمه خبره دلته دا ده مخادعه باب د مفاعلې ده مفاعلې کې خو د دواړو طرفینو نه شرکت وي دا یې د ده سره دوکه کوي هغه د یو سره دوکه کوي دوی خو د الله سره په خپل ګمان دوکه کوي الله تعالی خو دې سره دوکه نه کوي او دلته خو یخادعون الله چې راغله خو دا ظاهر او فاعل د مخادعت کفار دي مفعول الله ده خو په حقیقت کې خو د بل طرف نه الله هم فاعل وي دوی به مفعول ګرځي چې دوی د الله سره دوکه کوي الله تعالی یې دې سره دوکه کوي نو جواب بیا دا ده چې لکه دوی چې په خپل ګمان د الله سره دوکه کوي رب کریم د دوی سره هم دغسې معامله کوي لکه د دوکې څنګه دوی په خوله د ایمان دعوه لري په دنیا کې الله هم په دنیا کې دوی سره د مؤمن معامله کوي چې کلمه یې وویلې مال روا ده مرګ روا ده خلاص شو که نه شو دوی په خپل ګمان ځان کامیاب بولي دوکه یې وکړه د الله او د رسول سره خو الله هم د دوی سره دغسې معامله وکړه په دنیا کې د دوی په دعوه خلاص کړه په آخرت کې جهنم ده دې خو به نو دا خیال وي چې په قیامت کې به هم خلاصېږو په قیامت کې خلاصېږي نو ظاهره په دنیا کې د مسلمان احکام په جاری کړه د مؤمن احکام خو په واقع کې پټ حال یې دی چې ده د کفر د جهنم ده یا لکه دوی چې په دنیا کې د ایمان د لفظ نه ګټه اخیستې ده ځان د مسلمان نه خلاص کړی دوکه یې وکړه الله تعالی د دوی جزا دغسې ورکوي یا وایي نور ښکاره شي چې پولیس ورات باندې تیریږي بې نوره نشي تیرېدی مسلمان هم روان شي منافقین هم د دوی سره ګډ روان شي چې پولیس ورات ته ورسیږي د مسلمان نور ایمان د زړه نه و دغه نور مخ ته ښي طرف ته چپ طرف ته ورسره رواني د کافرانو نور ختم شي د منافقینو څه رڼا ګټه پکې واخیسته تر پولیس وراتو دیم په ورسېده هلته ذاتي نور ور ختم شي نو دوی مسلمانو ته نارې کړي انظرونا نقتبس من نورکم ودرېږئ دی تاسې د رڼا نه خو چې موږ هم څه رڼا حاصله کړو هغه ورته رڼا شاته ده څه معنا دنیا ته بیرته لاړ شئ د زړه ایمان راوړئ نو دوی هم په هغه نور معامله د نور الله هم دغسې ورسره وکړه یو څه یې نور ور ولید خو نور یې ورته هم نه ده جهنم ته یې غورځوي او یا میدان حشر کې د دغه منافقینو دپاره الله دغسې سزا ورکوي لکه دوی چې دوکه کړه د جنت دروازه ورته خلاصه کړي چې وایي ویني جنت ملایکې غږ وکړي چې راځئ په ډېر شوق په ډېر محبت په ډېر تیزي باندې د جنت په طرف روان شي چې جنت ته ورسیږي دروازه پورې بنده شي ښه یې وځوروي
ګوره ظاهره دغسې معامله لکه هغه دوی چې کړه دې اسلام لکه چلو لکه دوکه چې کېږي الله خو دوکه نه کوي خو دا صورت د مشاکلتا جزاء سیئة سیئة جزاء خو سیئه نه ده خو لیکن مشاکلتا پیغام تعبیر د سیئه کېږي دی داسې د چلو د پرې په چلو که الله ته مې دې سره دغسې چلو پرې کېږي جنت په وویني بېرته دروازه تر بنده کړي خو الله تعالی وی دغه بدبختان دا دوکه نه کوي مګر هم د ځان سره کوي د دې دا معنی دوکه کې خو بل ته ضرر مطلب وي چې چا سره دوکه کوي خو ضرر ورکوي خو په واقع کې ضرر ځان ته رسي بل ته نه رسي ځان ته رسي د دوی د منافقت عذاب دی ته ده که مسلمان ته ده خو الله وی وما یشعرون شعور نه لري شعور علمي احساسي ته ویل کېږي دا ظاهره په سترګو په غوږو چې څه معلومیږي په پزه بوی په ژبه څکنه خوند شي معلومیږي په غوږو شنوایي کېږي په لاس نرموالی د شي معلومیږي دا حواسو باندې علم ته دغه علم احساسي ته وایي شعور ویل کېږي دا د دوی د دوکې انجام داسې خراب ده چې کم از کم سترګې درلودم دی به پېدلې وای چې دا ضرر مو ځان ته ده خو دوی داسې دي لکه بیخي چې سترګې نه لري ځکه الله ړوند ورته ویلی لکه بیخي چې غوږ نه لري خبرې چې نه اوري ځکه الله کوڼ ورته ویلی لکه بیخي چې ژبه نه لري ځکه الله ګونګی ورته ویلی شعور نه لري شعور احساس نه لري خر احساس لري چې اور په سترګو خر وویني اور ته ځان ور اچي کډای وویني اوبه وویني ځان ور اچي دا چې رسول الله بار بار ورته ویي د الله مختلف شکل کې آیاتونه ورته نازلېږي دوی پوه کوي په خپل باندې چې ګوره دغه عمل دی د جهنم ده ور ولوېدې کو جهنم ته ساره له دا دومره وینا و بیا هم دی په خپل کفر کې روان دي خو تر خلم بدتر شو اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا نو دا ظاهري سترګې هم لکه دې بیخي کار نه کوي فی قلوبهم مرض په زړو د دوی کې مرض ده شک او نفاق ده فزادهم الله مرضا نو زیات کو الله تعالی دوی لره مرض چې هر طریقې د دین راځي هر آیات نازلېږي د دوی منافقت نور هم زیاتېږي ولهم عذاب علیم د دې لپاره عذاب دردناک ده بما كانوا یکذبون په سبب د هغه څه چې دوی تکذیب کوي په ظاهر اظهار د ایمان په دروغو د ایمان دعوی کوي د دغه وجه نه دوی ته سخت عذابونه دي د انبیاو تکذیب کوي دغه وجه نه دوی ته سخت عذابونه دي زړه مرض د جسمانی زړه مرض نه د مراد چې لکه د موږ پلان کې زړه کې زوپ راغلی والونه بند شوي دي پردې کمزوري شوي دي دا روحاني مرض ده معلومیږي چې په زړه کې روحاني مرضونه پیدا کېږي دا هر ګناه کفر ده که منافقت ده که شک ده که تکبر ده که ریا ده که عجب ده که حسد ده که څومره باطني ګناوې دي دا ټول د زړه مرضونه دي واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض کله چې دوی ته وویل شي منافقانو ته چې فساد مه کوئ په ځمکه کې قالوا انما نحن مصلحون دوی وی په تحقیق سره موږ اصلاح کوونکي یو مسلمان په خپل منځ کې دوی سره جنګي یو بل ته د دین نه نفرت ورکوي او دغه عمل دی اصلاح بولي دوی ته وایي چې داسې خو مه کوه دا خلک په جنګ مه سره اچوه دا خلک د دین نه مه اړوئ دوی موږ اصلاح کوو نصیحت کوونکي یو رب کریم چې الا خبردار انهم هم المفسدون بشک دوی مفسدین دي مصلحین نه دي ولکن لا يشعرون لكن شعور نه لري دا بیا داسې ده چې دا ښکاره خبره ده که لږ سترګې درلودې په دا پیدا چې دا یې عمل فساد ده خو دوی ګواکې لکه د سترګو علم هم نه لري د غوږو علم هم نه لري د احساسي علم هم نه لري شعور نه لري واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس کله چې دوی ته وویل شي چې ایمان راوړئ خو داسې ایمان لکه د انصارو مبارکینو او مهاجرینو مبارکینو چې ایمان راوړئ چې صحابه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم دي قالو دوی ویل په جواب کې انؤمنو کما آمن الصفا آیا موږ ایمان راوړو لکه دا بیعقلانو چې ایمان راوړئ مسلمانانو نه تعبیر په بیعقلانو کوو ولې لکه خدای دې په حال رحم وکړي لکه نن سبا مسلمان
مسلمانو ځان او مال دواړه په دین قربانول. دوی دغه بې عقلي وبله. وګوره د خپل جایدادونه یې ټول ختم کړه، دوکاندارۍ یې پرېښوې، زمیندارۍ یې پرېښوې، ټول ورځ د نبي علیه السلام په مجلسو کې ناست دي، د نبي علیه السلام سره جهادونه کوي، خپلې روپۍ په دغه مجاهدینو لګوي، په جماعتو یې لګوي، په صدقو یې په لارې لګوي. دا بې عقلان دي. الله تعالی د دوی په تردید کې وي الا خبردار انهم هم السفهاء، بېشکه دوی بې عقلان دي. ولې د صحابه چې دا کوم عمل ده چې دا وخت په دین کې لګوي، په دغه وخت باندې الله په عوض کې چی ورکوي؟ ابدي جنت. دا روپۍ چې په دین لګوي د یو په عوض کې الله چی ورکوي؟ ابدي جنت. یو په 200 عوض ورکوي، یو په 1 لکه، یو په یو کم 50 کروڑه ورزیاتې یې پسې یوه خجوره پرون مې چې درته ویلې د غره غوندې بدل ورکوي. دا بې عقلي ده که هوښیاري ده؟ هغه بعضې خلک په اوبو کې وایي لوټه کېږدي، پل په کېږدي، صرف پل تر واړي، نور خو هغه لوټې دستې خوړنېږي. دغه اوس دی کامیابي بولي. پول نه جوړوي، پول نه جوړوي، صرف لوټه کېږدي. څه ضرورت ده چې پول جوړوي؟ اوس یې 10 کاله دلته اوسېږي، په لیار کې د خټې دي، هره ورځ یوه لوټه پکې ګدي او پل په ګدي یا خواته پل په اړه. د دنیا منفعت خو داسې ده لکه هغه لوټه باندې د چپکه کېښوه، چپکه دې تر واخېسته، نوره خوړي نه شوه، دوري بل سړي دپاره د بیا د قدم د کېښودلو ځای نه ده. دوی دغه هوښیاري بولي، دغه ژوند برابرول دغه هوښیاري بولي. او په واقع کې هوښیاري دا ده چې سړی جنت ابدي زندگی برابره کړي. نن موږ مسلمانو حال داسې شوی ده، نه وخت ځان ورکوي دین ته، نه اولاد ورکوي دین ته، نه دنیا ورکوي دین ته. دا بې عقلان، دا سادهګان. چا څومره ښه بزرګي دی ساده بولي، چا څومره ښه بزرګي ښه سړی دی ساده. دا غریبۍ څه هم نه پوهېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د باغ د خرما او د پیوندکاري وخت مدینه منورې ته چې دی لاړ، یو پیوند کوه، د نر خرما د غوټۍ نه څه غوټۍ رااخیسته، د ښځې خرما په غوټۍ کې کېښوده. وایي دا ولې داسې کوئ؟ وایي دا خو موږ د پلرو د نیکو نه دا دستور ده چې دا فصل بیا ښه کوي. ده ولې ما یې کوئ؟ هغه چې وروسته باغ میوې کمې شوې، نو صحابه شکایت وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د تا په خبر عمل وکړو، باغونه مو کم شو. نبي علیه السلام څه ورته ویل؟ د دنیا په کار تاسې تر ما ښه پوهېږئ. چې مصلحت نه وي د ما په خبر کې عمل مه پکوئ د دنیا په کار کې، خو د دین خبر چې زه درته کوم د ما به منئ. په دین زه ښه پوهېږم. اوس رسول الله د پیوندکاري په واضح معنا باندې نه پوهېدو، بې عقل والعیاذ بالله. خو دا فاني دنیا خو داسې مثال لکه د غڼې کور. اوس د غړې په کور پورې ته سوچ به د ټول فکرونه په دغه کې کوي چې دغه اوس کور جوړ کړم، د ساړه نه په بچ کېږي که د لمر نه، ټول بې فایدې ده. دغه طرف ته التفات نه و، سوچ نه و. مسلمان به وایي په دین کې هوښیار د دنیا په کار کې غرون ساده صادق. موږ چې بازار ته لاړ شو ډېر مو چې غلطي، څوک مو غلطي چې څوک قسمونه ډېر خوري چې دا قسم راته وکړي. موږ ایمان لرو په مسلمان باندې یقین لرو چې د خدای پاک نوم به غلط نه اخلي، دروغ به نه وي. دا ډېره دوکې چې کوي په قسمو باندې کوي او د ښو خلکو سره کوي، چې عالم او بزرګ سړی په خیال کې ورشي د هغو ته ځای ته قسمونه شروع کړي. خو مسلمان به په دین کې تر هر چا هوښیار وي. په دین کې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه ده چې نفس لاندې کو تر پښو د دومره زندګي دپاره عمل وکړه. موږ خو هوښیار هغه بولو چې دنیا ډېره ګټي، که حلاله وي که حرامه وي، خو چې آخرت هم نشي برباد. خو دلته د دوی په باب کې ویلي ولکن لا یعلمون، لکن دوی علم نه لري. په نورو دوه ځایو کې ویل شعور نه لري، دلته وایي چې علم نه لري. وایي ځکه د ایمان خوبایي دا په سترګو نه لیدل کېږي، په غوږو نه اورېدل کېږي، دا په عقل معلومیږي، په علم معلومیږي. دی علم نه لري. ځکه د صحابه ایمان ته دغه ځای نه معلومیږي چې صحابه معیار حق دي، د هغو ایمان الله ته قبول ده. ځکه بل ته دعوت ورکړي داسې ایمان راوړه لکه دی، خو دا ایمان ما ته قبول ده. نو د صحابه په شان کې به څوک بدګماني نه کوي. الله د جنتو زیری ورکړي دي، رسول الله د جنتو زیری ورکړي دي چې چا چې زه لیدلی یم په هغه جهنم حرام ده.
واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. دغه منافقین دوکباز بیا چې مسلمانانو سره یو ځای شي نو بیا موږ هم ایمان راوړی موږ مسلمان یو د یوې کلمې وروڼه یو. او واذا خلوا الى شیاطینهم کله چې خپلو مشرانو ته د مشرانو نه تعبیر په شیطانانو سره وکړو په خپلو شیطانانو ته ور یو ځای شي. شیطان هغه چاته ویل کېږي چې سړی د حق د لارې نه باسي. کله انسان وي کله د پیریانو د جملې من الجنة والناس. او د دې پټ شیطان د ښکاره شیطان ډېر بد ده. یو عالم لیکي ای پټ شیطان مقابله الله را اسانه کړې ده. اعوذ بالله وی د شیطان د وسواس نه خلاصېږي. خو دغه خو راشي د لاس نه د وینې سي درځه هلته عجبه ډولونه دي سرنای ده عجبه میله ده صفت درته شروع کړي د لاس نه د وینې سي روان دي کي. شیطان خو نه ویني نه دلایل درته ویایي دیغه خو مقابله کړی چې اعوذ بالله وی وسواس ختمېږي. ته خو په اعوذ بالله هم نه کېږي چې اصل وارې اعوذ بالله وی هم دی دلایل در سره ویایي بیا یې د روانۍ دي د ګمراهۍ په طرف باندې. نو دغو شیطانانو ته چې دوی مشران دي چې یغو ته بیا ورشي یغو ته بیا وی قالو انا معکم موږ د تاسو سره یو. ښه چې موږ سره یې دا په خوله ایمان نارې ولې وایي نو دوی وی انما نحن مستهزئون بېشکه العیاذ بالله موږ په مسلمانانو پس خند وایي مسخرې پورې کوو هسې غلطه وایي. الله تعالی بیا دوی په تردید کې وی الله یستهزئ بهم الله تعالی به جزا د مسخرې د دوی ورکړي یا الله مشکلتا مسخرې به په دوی پورې وکړي. لکه مخکې چې ما درته ویل چې جنت دروازه ورته خلاصه کړي چې دوی ور روان شي بېرته یې تر باندې کړي نور ور وښیي چې پسې روان شي نور تر مړ کې او په تیاره کې لاندې جهنم ته ولوېږي. ویمدهم او الله دوی ته مهلت ورکوي ترقي ورکوي فی طغیانهم په سرکشي د دوی کې یعمهون حال دا چې دوی حیران په خپل کار کې. تر مسلمان نه کفار تر نیک عملو نه بد عمله ډېر په ترقي دي نن سبا. الله وی زه دوی ته مهلت ورکوم زه دوی ته په خپل کاروبار کې ترقي ورکوم ځکه امتحان ده چې څومره ګناوې ډېرېږي عذابونه یې ډېرېږي. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه کسان دي چې دوی اخیستی ده گمراهي په مقابل د هدایت کې. گواکه هر انسان قابل د ایمان ده. کل مولود یولد علی الفطرت هر الګ چې پیدا کیږي قابل د ایمان د ایمان او هدایت لکه د دې خپل سرمایه ده او چې لوی شو په خپل خوخه کوپر غوړه کو لکه ایمان چې خرج کو کوپر واخیست اې دې خپل سرمایه چی و ایمان وکړه. الله د ایمان لپاره خلک پیدا کړي دي دوی هغه سرمایه پرې خو په مقابل کې فسق او فجور او گمراهي واخیسته. نو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هدا لکه سامان شو روپۍ شوې دې شی و د هدایت ورکو پرې کړي گمراهي ځان ته واخیسته. فما ربحت تجارتهم ګټه ونه کړه تجارت دی مجاز عقلی ده اسناد الى سبب ده فما ربحوا فی تجارتهم دوی ګټه ونه کړه په خپل تجارت کې. ولې د دنیا ټول مثال د آخرت په نسبت دومره ده لکه نبی اسلام وی لکه په دریاب کې چې ګوته ټیټه کې راپورته کې په دا ګوته پورې چې څومره لندبل ده د ټولې دنیا مثال ده. دا پاتې دریاب د آخرت مثال ده. دوی د دیوې ګوتې د لندوالي انداز خوندونه غوره کړه او هغه پاتې دریاب ابدي زندگی غرق کړه برباد کړه. نو څه تجارت کې څه ګټه وکړه وما كانوا مهتدين نو دوی لار بندون کې حق ده. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د منافقینو په منافقت کې په شان دي هغه سړی ده چې بل کړی اور په توره تیاره کې فلما اضاءت ما حوله کله چې روښانه کې دغه اور چارو چار پیر خپل مارو لړم د ضرر اشی بيدی ویني ذهب الله بنورهم بیا بوزي الله تګو کې الله تعالی
په رڼا د دوی باندې وترکهم پرېږدي دوی فی ظلماتهم په تیارو د دوی کې لا یبصرون چې دوی هېڅ هم بیا نه ویني دا دغسې شپې تیاره کې سترګې څه ګزاره کوي څه نه څه لیار میندی شي خو چې یو وارې برق ور بل کې بیا یې مړ کې بیا هېڅ شی هم نه ویني ذاتي کافر چې اول کافر وي منافق نه وي عیناتګر نه وي عقل سترګې غوږونه څه نه څه کار کوي د دغې وجې نه چې نبي راشي دعوت شروع کړي اکثره ایمان راوړي لیار پیدا کړي خو دا چې رڼا یې باله کړه او بېرته یې مړه کړه دا منافقین خو د خولې ایمان لري که نه په زړه کې نه دی دغو بیا د هدایت ټولې لارې بندې شي نو مثال د دی لکه هغه اور چې سړی بل کړي اور خو د ګټې دپاره وي خو دی یې د ګټې په ځای تاوان شو هر څه لاړ ختم سمون کاڼه دي دوی بکمون ګونګیان دي دوی عمیون ړانده دي دوی فهم لا یرجعون دوی نه راګرځي د ګمراهۍ نه انسان چې وایي د هلاکت نه بچ کېږي د ده د بې هلاکت د بچ کېدن څو لیارې دي په لیارې روان ده په لیار کې یو غټ کډی را روان ده نو د ده کډي نه چې بچ کېږي په سترګو یا چې سترګې یې روغې وي نو وینې کډی د ځان ذاتي تر ساتي یا که سترګې نه یې روغې په سترګو ضعیفې چې ژبه یې روغه یو چا ته غږ وکړي چې ما په دا لیار برابر کړي ما ته خو لیار راوښیي نو په بل نه کومک وغواړي نو دی د هلاکت نه بچ کېږي کله داسې چې خپل هم نه ویني د چاته غږ هم نه کو په خپل اټکل روان ده خو چې غوږونه یې روغ وي چې دی کندې ته لوېږي بل غږ په وکړي مڅه مخکې چې لوېږي نو هم بچ کېږي دغه بدبخت منافقین نه یې خپله د حق سترګې رڼې دي چې حق وویني نه یې د حق غوږونه خلاص دي چې حق واوري د بل نصیحت واوري نه یې د حق ژبه ده چې خپله مطالبه وکړي چې دا خو ماته راوښیه زه په دغه مسله باندې نه پوهېږم نو چې نه خپله مطالبه کوي نه د بل خبر اوري نه حق ویني نو خود به په ګمراهۍ کې لویږي تباه کېږي به دا په ګمراهۍ کې دی روان دی لا یرجعون دا بېرته نه راګرځي د یو مثال داسې شو لکه هغه سړی چې هغه اور یې بل کړی بیا رڼا شي وروسته بېرته توپه تیاره شي په دی باندې دوم او که صیبنیا مثال دوی په شان د صاحبانو د هغه خلکو ته چې غټ غټ ساعت کې د باران راورېږي په دی باندې من السماء الی طرفه د اسمان نه فيه ظلمات چې په دغه باران کې تیارې وي یو د اوبو تیارې وي دا باران څاڅکي چې ډېر شي دا خپله هم تیاره پیدا کوي یو ورېځ وي بل شپه وي نو درې تیارې شي بیا ورعد په دغه باران په دغه سخت ورېځ تیاره کې تالنده د غرای چې وکړي اسمان آواز وکړي رعد هم وي و برق او برېښنا هم وي دوی څه کوي یجعلون اصابعهم ګرځوي ګوتې خپلې فی اذانهم په غوږو کې من الصواعق د اورېدلو د اواز د تندر نه چې وایه نه اورم ولې حذر الموت د ویرې د مرګ نه داسې نه چې دا غږ واورم زړه مې وچوي مړ نه شم اوس چې تندر پر الویږي دا د خپلو غوږو په پټولو دی بچ کېږي یا د دوی مثال داسې ده والله محیط بالکافرین الله احاطه کوونکی د په علم او په قدرت سره په کافرانو هېڅ ځای تر خلاصېدی نه شي یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې ده چې دا برېښنا په چابکي سره یې نور د سترګو د دی چې دا ظاهري سترګې مو رڼدې کړي کلما اضاء لهم مشوا فيه کله چې لږ رڼا شي دا برېښنا د روان د توره شپه ده باران ده تالندې دي چې لږ برېښنا شي لږ څو قدمونه پکې واخلي واذا اظلم عليهم کله چې تیاره راشي په دوی باندې قامو بیرته په ځای ودرېږي ولو شاء الله که الله اراده کړې وای لذهب بسمعهم نو بون به کړو په ظاهري غوږو ظاهري به هم کاڼه کړي و ظاهري خو دی اوري خو دی حق نه کاڼه دي
و ابصارهم ظاهري سترګې به مو ړندې کړې وي ولې ان الله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شي قادر ده دا یا دوم مثال په دغه کې بیا علما لږ تشریح کوي وګدا خو زه بلان خبر کې ذکر کوم دا دین مقدس دی اسلام چې د الله تعالی د اسمانو د طرف نه نازل کړی دا د باران د رحمت مثال لري خو په دغه کې سخت آیتونه هم شته چې په نفس بوج دي جهاد هر څوک نشي کړی انفاق خپل مال لګول هر څوک نشي کړی دین ته وخت ورکول هر څوک نشي کړی څه بیا د نرمۍ خبرې د غنیمتو فتوحات هم شته پکې ګټې دي په یوه ورځ د لکه روپۍ چېرته نشي پکې دغه منافقین چې کله هغه د فتحو نه تعبیر په رڼاو کړی ده د تکلیفونو یې تعبیر په تیارو کړی ده چې کله دوی په خوله خو امنا وي کله چې مجاهدین کامیاب شي لږ ترقي راشي دوی په مال کې ترقي راشي بیا یو څو قدمه واخلي د مسلمانانو سره لږ دوی هم دلچسپ شي خو بیا چې لږ څه تکلیفونه راغله بیا ځای په ځای بیرته ودرېږي دوی یا داسې مثال ده لکه باران کې چې رڼا راغله څو قدمه واخله چې رڼا ختمه شو بیرته ودرېږي دوی هم چې کله فتوحات وي د ګټې ځای وي بیا هر سړی مسلمان دی د اسلام دعوت او نارې دي خو چې کله د تکلیفو ځای راشي بیا مه پوښته